لس هغه هیوادونه چې ډیرې اټومي وسلې لري. السلام علیکم، زه منظور احمد پوپل. دا وخت تاسو ګورئ ورلد هیسټري، د نړۍ تاریخ. اول امریکا ده چې د 1945 کال راهیسې یې د اټومي وسلو شمیر 8500 ته رسولی دی. دوهم روسیه ده چې د 1949 کال راهیسې یې د اټومي وسلو شمیر 10000 ته رسولی دی. دریم فرانسه ده چې د 1960 کال راپدې خوا یې د اټومي وسلو شمیر 310 ته رسولی دی. څلورم چین دی چې د 1964 کال راپدې خوا یې د اټومي وسلو شمیر 280 ته رسولی دی. پنځم برتانیه ده چې د 1950 کال راپدې خوا یې د اټومي وسلو شمیر 210 ته رسولی دی. شپږم پاکستان دی چې د 1990 کال راهیسې یې 120 اټومي وسلې جوړې کړې دي. اووم هندوستان دی چې د 1940 کال څخه 110 اټومي وسلې جوړې کړې دي. اتم اسرائیل دی چې د 1980 کال راپدې خوا یې د اټومي وسلو شمیر 99 ته رسولی دی. نم شمالي کوریا ده چې د 2006 کال راهیسې یې 9500 اټومي وسلې جوړې کړې دي. لسم ایران دی چې د 2019 کال راهیسې یې 4500 اټومي وسلې جوړې کړې دي. او دا نور هیوادونه یې هم لري لکه جنوبي کوریا، ترکیه، جرمني، ایټالیا، جاپان، اندونیشیا، سعودي عرب، ویتنام، استرالیا، مکسیکو او کاناډا.